دا 2024 کال دی. هغه وخت نه دی چې کامیابي به یوازې په دفترونو او فابریکو پورې محدوده وه. یعنی که په یو دفتر یا فابریکه کې به د کار کوو ته به کامیابه شخص ګڼل کېدی. دا 2024 کال دی. یو کمپیوټر، یو موبایل او یو هدف ستاسو ژوند بدلولی شي. اوس ټول کارونه په آنلاین ډول باندې دي. په زرګونه آنلاین ویب سایټونه شته چې ته هغلته سرمایه‌ګذاري کولی شي، چې د هغې له ډلې څخه یو امازان دی. امازان د نړۍ په سطحه د زیات عاید یا درآمد په ترلاسه کولو کې له 2010 کال څخه تر 26 کال پورې لومړی مقام لري. دا یو وړوکی ویب سایټ نه دی. په دې کې په میلیونهاو سیلران دي، په میلیونهاو ډالرو ګټه ترلاسه کوي. د هغې له ډلې څخه ولې یو تن اوسي، یا له هغې له ډلو څخه ولې افغانان نه اوسي. پاکستان ته وګورئ، همدغسې هندوستان ته، بنګلادیش او مختلفو هیوادو ټول هغه ځوانان په دغه کې مصروفه دي او په میلیونهاو ګټه ترلاسه کوي. دا په دې معنا نه ده چې موږ افغانان د دې پوهه نه لرو، د دې وړتیا نه لرو، یا د دې لپاره په کافي اندازه باندې پیسې نه لرو. دا هر څه لرو، ولې عامه پوهاوی نه لرو، یا د دې په اړه باندې موږ معلومات نه لرو. مهمه موضوع دلته دا ده. اوس وختونو کې ټول هماغه زوړ سیستم خلک استفاده کوي افغانستان کې. 15 لکه 4 لکه افغانۍ بندې کړي، هغه باندې یو رستورانت یا دفتر یا فابریکه راخلاصه کړي، 15-16 لکه یوازې د هغې مصرف او ډیکوریشن شي. بیا 10 لکه 15 لکه نور مصرفوي چې تر څو پانګونه وکړي. بیا هغه 1 کال 2 کاله وخت نیسي تر څو پورې هغه په پښو باندې ودرېږي. خو په داسې حال کې چې اوسني 2024 کال کې داسې سهولتونه دي چې دغه 6 لکه لکه چې ته ډیکوریشن باندې لګوي، دې ته د هېڅ ضرورت نشته. دا ټول په امازان کې په 40 ډالر باندې کېږي چې تا ته دوکان، سټور، ځای هر څه درکول کېږي. یعنې ته چې دا کومه ټوله سرمایه‌ګذاري کوې، دا به ټول یوازې په پانګونه کوي په پروډکټ باندې، چې دغه جنس به تا ته په بیرته 2 چنده او 3 چنده پیسې راګټي. نو زما هدف له دې ویډیو څخه دا دی چې د هغه پخواني میتودو څخه ځانونه وباسو. هغه زاړه سیستمونه یا میتودونه چې پخوا خلکو کارول، لکه فابریکو، همدغسې دفترونو کې کار کول یا دلته سرمایه‌ګذاري کول، د هغه فزیکي تجارت څخه ځان راوباسو، بلکې د اوسني وخت ته په کتو، ضرورت ته په کتو سره په آنلاین ډول باندې د دغه سهولتونو په استفادې سره موږ په کمو پیسو باندې د ډېر څه ترلاسه کوو، چې د هغې څخه یو په امازان کې سرمایه‌ګذاري کول دي، چې تاسې کمې پیسې مو بندېږي، ټوله سرمایه‌ګذاري مو په پروډکټ باندې، جنس باندې کېږي. ولې د هغې 2 چنده 3 چنده پرته له کوم فزیکي ستړیا، پرته له کوم فزیکي دفتر یا ادرس څخه ټول هر څه تاسو پر مخ باندې په اسانۍ سره وړلی شئ.